سلامونه وخت مو په خیر. د دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست. زه بشیره نظیمي یم. د ناټو سرمنشي په افغانستان کې تر 20 کاله پوځي او سیاسي حضور وروسته پر خپلې او د خپلو متحدینو پر ماته اعتراف وکړ. ینس سټولټنبرګ له افغانستان څخه د وتلو پریکړه سمه وګڼله او زیاته کړه چې د متحدو ایالتونو غوښتلي چې له افغانستان څخه د ځانګړو شرایطو له مخې ووځي، خو په برابرونه کې پاتې راغله. ښاغلي سټولټنبرګ له CNN سره په خبرو کې په افغانستان کې د ناټو او د هغوی د متحدینو تر 20 کلن پوځي او سیاسي حضور وروسته پر خپلې ماته اعتراف کړی دی او زیاته کړې ده چې امریکا، ناټو او متحدینو په دې برخه کې درانه مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر یو ځل بیا د افغانستان له اسلامي امارت سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې ده. علي امین ګنډاپور د پاکستان له فدرالي حکومته غوښتي دي چې له افغانستان اسلامي امارت سره د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی افغانستان ته واستوي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر څرګندونې د خلکو د پام اړولو لپاره دي. د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ او د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور په اړه غبرګون ښودلی دی. د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل وایي د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه د دې ادارې لخوا اعلان شوی شمیرې ناسمې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 3 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له خوارځواکۍ سره مخ دي. د پکتیا په مرکز او شپږو ولسوالیو کې د اوبو رسولو 10 پروژې بشپړې شوې. دغه پروژې د پکتیا د کلیو پراختیا ریاست لخوا د یونیسف په مالي مرسته د دغه ولایت په مرکز او شپږو ولسوالیو کې د څه باندې 22 میلیونه افغانیو په مجموعي لګښت پلي شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین د یوکراین لویدیځو ملاتړو هیوادونو ته ګوتڅنډنه کړې ده چې یوکراین ته پر روسیې د برید لپاره د لرې واټنو توغندیو د کارونې وړاندیز د ناټو لخوا د جګړې په معنا ګڼي. نوموړي ټینګار کړی دی که لویدیځ کیف ته اجازه ورکړي چې پر روسیې د برید لپاره لرې واټنې توغندي وکاروي، نو دا به په دې معنا وي چې ناټو له روسیې سره د جګړې په حال کې ده. لندن او واشنګټن له لویدیځو وسلو څخه د روسیې دننه د یوکراین د استفادې د محدودیت د راکمولو د غوښتنې د ارزونې ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې دوی د یوکراین د غوښتنلیک ډیر ژر وارزوي. بریتانیا به هم په روان میلادي کال کې یوکراین ته د هوایي دفاع سلګونه میزایل ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له یوکراین سره د خپلو مرستو د ژمنې په تازه کولو سره له نوموړي هیواد سره د 282 میلیونه ډالرو نور اقتصادي مرستو اعلان وکړ. خبرونه مو هم دومره و. له ملتیا مو مننه. ښه ورځ.